وسپنه اروا خاد نصیر احمد احمدي موټر ودرېد، مسافر کښته شول، تر بس راتاو شوم، موټروان پنچر ټایر ته کتل، شاوخوا مې سترګې وغړولې، سپېره دښته وه، شمال لور ته غرونه پراته وو، لمنو کې یې خام کورونه خوځېدل، حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي. ګرمي ډېره وه، له ځمکې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې سپاندې په دواړو سپېرې وې. 1.5 ګامه لرې د سړک د تورې لیکې پر غاړه 3 خړې کوټې ولاړ وې. څو مسافر هغې خواته روان وو، زه هم ورسره ملګری شوم. په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل. یوه دوکان ته ور ننوتم، یو بوتل اوبه مې واخیستې وه، بېرته د باندې ووتم. د ماشومانو خنداوې مې واورېدې. تر دوکان راتاو شوم. واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناست ول، دوی هندواڼه خوړه او تر څنګ په ډېران کې یوې تورې خرې وخله وهله. ماشومانو ته مې وکتل، یو هلک و او بله نجلۍ، دواړه خیرن وو، څه په ولې ویښته یې درلودل او په سپېرو څېرو کې یې تر اوښلو را تاو شوې لنډې لیکې ښکارېدلې. دواړو په خپلو تېرو نوکانو هندواڼه جلا کوله. کله چې به یې لاسونه وخولو ته کړل، خیره نو ګوتو به یې سرې اوبه وڅڅېدې. وروسته یې په هندواڼه جنګ شو. هلک ته نجلۍ سڼو ته لاس ور واچاوه، هغې چیغه کړه، پر ځمکه یې ګوتې وتپولې، یوړه تیږه په ګوتو ورغله. هلک د هغې سنې پرېښودې، سر یې ټیټ کړ، تیږه زما پر ورانه ولګېده. دواړه غلي شول. ومې ویل، ولې جنګ کوئ؟ سرونه یې وځړېدل، یوه شېبه غلي ول، وروسته بېرته د هندواڼې په خوړلو بوخت شول. خرې ته مې وکتل، له زولې تېرې اوسپنې راوتلې وې. د هلک له کاوړه ډک غږ مې واورېد، څوکه څوکه یې وخره. سترګې مې ورواړولې، نجلۍ ته یې برګ برګ کتل. له هلک نه مې وپوښتل، دا دې څه ده؟ پرته له دې چې راته وګوري، شونډې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه ورېد. ومې ویل، چېرته اوسئ؟ نجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل، نو دلته څه کوئ؟ نجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل، اوسپنې مو راوړې، خرڅوئ. خرې ته ورنږدې شوم. زولۍ د مرمیو له پوچکو، تېرو چرو او د چاودلو راکټونو له کبو وږو اوسپنو ډکه وه. ومې ویل، دا مو له کومه کړې؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل، څو ورځې مخکې د حسن خېلو په کلي کې جنګ و، دا مو له هغه ځایه راټولې کړې. نجلۍ په خبره کې ور ولوېده، درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کلا راوړې. ومې ویل، له هر ځایه چې وي، خو د دارنګه اوسپنو ټولول خطرناکه دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته موسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې. موږ یې پېژنو، دا ډېر وخت کېږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل، ډېر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل، هلته هر وخت جنګونه وي، تیارې راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی، که سل خرې ورنه بار کړې هم نه خلاصېږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل، یوه تېره چرپه وه چې وینو سره وه. په حیرانۍ مې وویل، دا مو له کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورېد، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. نجلۍ په خوشکه وویل، درواغ وایي. د یوې ښځې له نسه یې راوایسته، هغه مړه وه. بدن مې زیږ شو، یو دروند غږ مې واورېد، 2 ټیټې هلیکوپټرې مې پر سر تېرې شوې. ماشومانو په ځیر ځیر پسې کتل. هلیکوپټر یې د غره خواته ګړندۍ روانې وې. موټروان هارنونه وهل. پای.